د نن ورځې تازه او مهم خبر. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري ویلي چې طالبان دې د زده کړو پر وړاندې له سختې تګلارې تیر شي. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پایه وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی هم د اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداري د افغانستان سرپرست حکومت ته ویلي چې له ښځو سره جګړه کول د عقلمندۍ کار نه دی. د امریکایي رسنۍ نیوزویک د راپور له مخې نوموړي دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو 78مې کلنۍ غونډې په څنډه کې د یو خبري کنفرانس پر مهال کړي دي. زرداري د افغانستان له سرپرست حکومت غوښتي چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې له سختې تګلارې لاس په سر شي. د زرداري په وینا د افغانستان ښځې زورورې او مقاومت کوونکې دي. د دوی له حقوقو څخه هیڅوک نه لاس په سر کیږي او په دې اړه هر وخت له افغانستان سرپرست حکومت سره خبرې کوي. نوموړي وویل چې افغانستان کې نجونې محدودو زده کړو ته لاسرسی لري او هیله یې څرګنده کړې چې نورو نجونو ته به د ثانوي زده کړو اجازه هم ورکول شي. بلاول بوټو زرداري زیاته کړې چې په نوره اسلامي نړۍ کې نجونو ته د زده کړو حقوق ورکول شوي دي. د ښځو او نجونو پر حقوق هیڅ ډول جوړجاړی نه دی پکار. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوې ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.